بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون كيف تكفرون بالله سرنګ تاسو کفر کوئ په الله باندې وکنتم او وای تاسو امواتا مړه فاحیاکم پسرا ژوندي کړئ ثم یمیتکم بیا به تاسو مړه کی ثم یحییکم بیا به مړه ژوندي کی ثم الیه ترجعون بیا تاسو هغه طرف ته واپسی ده کله د کافر صفاتونه چې ده هغه ذکر کیږي کله د منافق صفاتونه چې ده نو هغه ذکر کیږي او کله د یهودو صفاتونه هغه ذکر کیږي بعضی علماء په دې باندې مهنت کړي دي او دا هر چا د صفات جدا را ټول کړي دي لکه یو عالم په دې کتاب لیکلی دی چې د یهودو سلويخ بیماری یو عالم یو 50 خوونه چې دین او هغه د قران کریم نه د یهودو د دوی را ټول کړي دي نو وس د دې څه فائدہ ده د دې فائدہ دا چې دا مونږ معلوم کو او دا د ځان نو باسو چې چرته ما کې د کافرانو سخوی خو موجود نه دی ما کې د منافقینو سخوی خو موجود نه دی ما کې د یهودو سه بیماری خو را داخله شوی نه ده دویمه فائدہ دا ده چې په هغه سره د منافق او د حالات او د یهودو ته معلوم شي چې تعالی نقصان نشي درکوله کله یو سړی په خپل ډیر زیات نیک خود مشرای قابل هغه سړی نه دی چې صرف نیک دی او تهجد گزار دی او منځ گزار دی عمر فاروق رضی الله عنه چې به یو سړی مشرکو نو دسی سړی به مشرکو چې هغه په شر باندې پویدو د دنیا په ورانو باندې با چې په دې پوهې چې په دې نه پوهې نو سړی مخلص یې خداغه نه نقصان کیږي ځکه چې ته پته نه لګي یو سړی راغی او چالاکی وکړه او د ځان نیک ثابت کو دی به یو سیس ذمہواری غل ورکیالان کې به نقصان کوي نو دې سړی په کار دی چې هغه په دې خبرو باندې پوهیږي نو قران کریم دا جدا جدا ذکر کوي او دا د دې لپاره ذکر کوي چې دا مونږ او تاسو معلوم کو چرته دا په مونږ او تاسو کې موجود نه چې د ځان نه او باسو نو دلته الله رب العالمین وسو دغه خلکو ته راټنه چې دین او هغه ورکی توبیخ ولا ورکی کیف تکفرون بالله سرنګ تاسو کفر کوي په الله باندې دا وس دوی لپاره څه شي دی توبیخ دی او تعجب دی په دې الفاظو کې چې کیف تکفرون بالله څنګه سرنګ تاسو په الله باندې کفر کوي دلته چې دا څومره دلایل ذکر شو چې ته پیدا کړی الله استا مشران الله پیدا کړی زمکه اسمان الله پیدا کړی په دې زمکه باندې باران الله کوي د دینه بوټي الله رب العالمین را ټوکي او دا دومره سکه یو د قران چیلنج درکو چې دې پشان یو صورت قدر تراوله دسی کولش د دومره مثالونه تو تیر شو د هغه باوجود استاد ذهن کار نه کوي لکه وسرنګ ته کفر کې او په الله رب العالمین باندې کفر کې وس په الله رب العالمین باندې کفر څه شي دی په الله رب العالمین باندې کفر چې دینو دا څه شي دی نو یو خبره دی کې دا دی چې د الله رب العالمین د ذات او د هغه د صفاتونو انکار کول د الله رب العالمین د ذات او صفاتونو انکار کول دویمه خبره ابن کثیر رحم الله خپل تفسیر کې ذکر کړی ده او هغه دا ذکر کړی دا چې د الله رب العالمین سره د بل چا عبادت کول د الله رب العالمین سره د بل چا عبادت کول لکه زمونږ استاد ذهن کې دا کفر فسق یا يهود او نصارا یا دسی دا مختلف قسمه د کفر خبرې چې مونږ وورو نو مونږ دسی ښکارا ورو دسی عجیب عجیب ذهن کې می چې دا بدیسی دا به عام انسان نه چا چې لیدلی هغه ته پته لګي او چا چې نه جاغه وای چې مړه دا خو بدیسی نو مونږ دا کفر هم په ذهن کې دسی دی چې ګنې دا بدیسی د انسان دا شکل او د صورت به بدلی دا نو دسی نه ده نو دا وای چې هغه وای چې د الله رب العالمین سره د بل چا عبادت کول اکل لګي او کډيري وس پسلو کې 1% ولې د بل چا عبادت نه کې خو چې ته د بل چا عبادت کې نو دا کار په الله رب العالمین باندې کفر دی او د دې مثال سوق تلک ولې د خبره کوي نو د دې مثال د مکه مشرکان دي د مکه مشرکانو سیرت کې مکمل تفصیل تیر شو چې هغوی به د الله د رسول نه څه غوښتل او د هغوی څه صورتحال او په څه طریقه به عبادتونه کول الله به منلو که نه به منلو د دې هغه تفصیل ذکر شو هغوی اصل د الله بندگان ځان ګڼله صرف به یې داسې و چې دا بوت او دا بابا او دا پلان کې او دیم څه کولی شي
دا پکې پال رایستی شي او دا تا ته لاره ښیي او د دنه به دا مدد غواړي او د دنه به دا غواړي. نو بس دغه څیز چې دی نو دا څه شی دی؟ دا کفر بالله دی چې د الله سره دی بل څوک ومنو نو د هغه مخلوق ترالی او د خالق سره په یوه خبره کې یو شان کې او یو کم سلو کې نه یو شان کې. نو هم کیف تکفرون بالله، څرنګې تاسو په الله رب العالمین باندې کفر کوئ. وکنتم امواتا، وس دلته الله رب العالمین خپل نعمتونه چې دی نو هغه ورته ذکر کوي چې ګوره الله رب العالمین څنګه عجیبه نعمتونه چې دی په تاسو کړي دي. د الله د یو نعمت ته چې وګورئ نو موږ ویلو چې د نعمتونو سردار چې دی هغه د انسان پیدا کول چې د انسان پیدا کړی دا د نعمتونو سردار دی. نو دلته الله ورته وایي وکنتم امواتا، او تاسو مړه وئ. نو امواتا لفظ معنی سره راځي مړه، خو دلته چې دی نو نشوالی ته مراد دی چې تاسو نه وئ په دنیا کې. اوس موږ په دنیا کې وو نو پکې دا څومره انسانان چې دیو په کم وخت کې چې قرآن اوري نو دوی سي په دنیا کې نو. وکنتم امواتا یعنی تاسو په دنیا کې نه وئ. فاحیاکم، پس را ژوندي کړی یعنی شته کړی په دنیا کې شته کړی. مخکې نه وئ اوس دنیا ته چې دی نو هغه راوستلی. نو دومره لوی نعمت او د دې په ذریعه باندې الله رب العالمین نور فواید هم حاصلی چې د دوی ذهن په هغې باندې کولاوی. نو فاحیاکم معنی څه شوله؟ شتوالی شو، مخکې نه شوئ. اوس چې دی نو اوس تاسو شته کړئ، اوس تاسو نومونه دي، اوس تاسو پیژنګلو ده. او مخکې دا څیزونه چې دی نو هغه نه نو دا د چا د وجې نه دي؟ دا د الله رب العالمین د وجې نه دي چې اصل خالق دی. نو اصل عبادت لایق به بیا څوک هغه به یې که نه چې چا د نشته کړي یو، چا چې راله دا ژوند را کړی دی. ثم یمیتکم، بیا به په تاسو باندې مرګ راولي. نو د دې نه کم مرګ مراد دی؟ د دې نه دا معروف مرګ چې دا خلک یې پیژني دغه مرګ تی مراد دی. مرګ خو خلک پیژني که نه، کافر هم پیژني او مسلمانان هم پیژني او ټول انسانان هم پیژني. مرګ یو داسې حقیقت دی چې د دې نه هېڅوک انکار نشي کولی چې ګنې مرګ به نه راځي. ولې چې که د مرګ نه انکار کوي نو دی چې د چا نه پیدا نو که فرض که پلار دی، پلار موجود نو بیا نیکه موجود نه، که نیکه موجود نو ډر نیکه نه موجود. هغه پلار خو نه که نه چا د چا نه پیدا او پرون خو هغه هم داسې و. بیا دغه شان مخکې پیسه چې ډېر نسلونه او دا ډېرې قصې مونږ اورو هغه خلک نن نشته. او بل د روزانه د حسابه څوک نه څوک مري او هغه خاورو ته سپارلی کېږي. نو دا یې غټ علامت دی چې خلک یې چې دا مرګ چې دی دا لازمن دی، دا معروف دی، دا ښکاره دی. ثم یحییکم، بیا به تاسو را ژوندي کي په آخرت یعنی په قیامت کې. نو په دې ځای کې الله رب العالمین یو کار دا کوي چې د خالق اثبات چې دی نو هغه ثابتوي چې خالق چې دی دا موجود دی، الله رب العالمین دی او هغه اصل د عبادت لایق دی. ځکه چې د دې رکو سر چې دی نو هغه د سنو یا ایها الناس اعبدون شروع شو. نو د دې آیت هم نسبت چې دی د هغې سره دی چې هلته یې ویلي د الله عبادت وکئ. نو دې آیت نسبت ورسره دا شو چې ولې وکئ؟ الله رب العالمین دا کارونه کړي دي. نو د دې د وجې نه د عبادت لایق هم څوک دی؟ الله رب العالمین دی حقیقتا. او د دې صورت سره هم نسبت دا دی چې دا د ایمان موضوع شي. نو دی کې د ایمان چې لکه ته ایمان نه راوړی ولې کفر کې لکه څه ته انتظار دی؟ ایمان ولې نه راوړی؟ او هدل للمتقین سره هم نسبت دا راځي چې قرآن کریم هدایت دی د پاره د چا؟ د مؤمنانو. نو چې کله دا قرآن د هدایت دی د مؤمنانو د پاره نو دا مؤمن خو د اول نه مؤمن نه کنه، ډېر خلک د اول نه کافران وروسته مؤمنان شي. نو ولې تاسو د ایمان ته نه راځئ؟ او دومره دلایل ته بیان شو، وسم تاسو په کفر په هغې خبرو کې ولې لګیا؟ مقصد هم څه دی؟ اوس دلته یوه خبره دا ده ثم یمیتکم ثم یحییکم. نو دا ثم یمیتکم کې داسې وایي دا مو چې دا اثبات د خالق دی. اثبات د خالق چې دی نو په دې آیت کې بیانوي چې خالق شته دی، الله رب العالمین هغه معبود هم دی، هغه اله هم دی. او یقیني خبره ده چې څوک پیدا کول کوي، څوک رزق ورکوي، د چا تصرف دی، د چا اختیار دی او چا طرف ته واپسي ده. نو د عبادت لایق هم حق دی چې اصل کې عبادت صرف او صرف د هغه وکړي شي او د بل چا ورسره ونه کړي شي. دویم اثبات چې دی نو هغه د میعاد دی، یعنی د قیامت ثابتول. مراد دا دی چې قیامت هم ثابت شي. نو اوس قیامت څنګه ثابتوي؟ نو الله رب العالمین دلته درې خبرې داسې کړي دي چې هغه محسوسې دي. هغه انسانان چې دی نو هغه محسوسوي، او دوه خبرې پې داسې مني چې هغه دوی ظاهرا په نه محسوسوي. نو یعنی د محسوس نه معقول ته چې دی بوزي چې عقل باندې خبرې پیژني خو په احساس کې نشته دی. نو درې خبرې وکړلې چې هغه مونږ او تاسو ټول مون. اولنۍ دا چې تاسو نه وئ. نو په دې کې خو د یو انسان هم شک نشته چې او دنیا کې مونږ نو چا نه دا پوسو کې څومره عمر مې دی نو دومره عمر مې دی. نو ولې د دنیا دونه عمر دی؟
نه د دنیا خو دومره عمر نه دی خو زه مخکې نه وم که نه دنیا وه نو دقه ثبوت دی که نه چې ته مخکې نه وې نو امواتن دا خبره خلک محسوسوي او د دې خلکو ته پته ده چې پیدایش او بیا دویم چې دی فاحیاکم اوس چې دی خلک ځان محسوسوي که نه چې زه په دنیا کې یم زه اوس په دنیا کې یم او الله رب العالمین را پیدا کړی یم نو دا احساس هم دریمه خبره ثم یمیتکم بیا چې دی نو معروف مرګ دی خلکو ته پته دا سړی مړ شو نو یو معروف معنی دا هم راځي چې په څه باندې مړ شو د مرګ یو نوم هم چې په دې طریقه باندې څه شو سړی مړ شو خو دویمه خبره دا ده چې معروف مقصد دا دی چې هر چا ته پته ده چې مرګ چې دی به صحیح هغه راځي نو دا مرګ خلک مني نو دا درې خبرې چې دی دا محسوس دي چې دا درې خبرې محسوس دي نو دا دوه غیر محسوس چې دی هغه به د دې نه ته محسوس کړي چې دا درې ټیک دي د الله رب العالمین نو دا دوی هم ټیک دي دا به ورسره منې نو څه به ورسره منې د الله رب العالمین الوهیت به منې خالقیت به منې دا دنیا چې دی نو دا په خپله باندې نه ده پیدا دا دنیا داسې بې مالکه او داسې بې ربه چې دی نو دا نه ده روانه چې ګندا په خپل باندې روانه ده او د انور ترتیب هم دسی دی او د سپوږمۍ هم دسی دی د شپې ورځې او د یخنۍ ګرمۍ او د لویدو وړو کې کېدو دا ټول ترتیب دسی دی دا دسی ترتیب نه دی دا په خپل باندې چرته هم دسی نه کېږي نو چې کله دا د ماده محسوسې خبرې منې نو دا غیر محسوس ورسره څه وکړه دا معقول خبرې چې دی نو هغه د محسوسونه ومنه چې میعاد او قیامت چې دی نو هغه شته دی او اله رب العالمین چې دی هغه شته دی دلته اوس ثم یحییکم کې یوه خبره بله مونږ وویل چې د دې نه د قیامت ژوند مراد دی یعنی په قیامت کې را پاسېدل دوباره را ژوندي کېدل او الله رب العالمین ته مخامخ کېدل خو دې ځای کې اوس بعضې مفسرین داسې وایي چې د دې نه د قبر ژوند مراد دی د دې نه د قبر ژوند چې دی نو هغه تی مراد دی چې یعنی په قبر کې به سړی را ژوندی کېږي او ثم الیه ترجعون نه د قیامت ژوند چې دی هغه تی بیا مراد دی نو په دې کې بعضې مفسرین داسې وایي خو اکثر مفسرین داسې وایي چې نه د دې نه هغه ژوند نه دی مراد د قبر په ژوند باندې پوهېدل دا داسې اسانه خبره نه ده چې د قبر ژوند څنګه دی په قبر کې ژوند هم شته په قبر کې عذاب هم شته په قبر کې سهولت هم شته یعنی د الله انعامات هم شته دی ځکه چې پیغمبر ویلی دي او د قبر د عذاب اثبات هم د قرآن د ډېرو آیاتونو نه کېږي پیغمبر باندې داسې حالات راغلي چې صحابو ته ویلي یو ورځ په یو ځای کې روان دی اوخه چې دی داسې ټوپې و او چې نږدې و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ګیل کړی وي نو څو قبرونه او تپوس یې وکړو دا تاسو پېژنئ چې د چا دي صحابه وته او دا مخکې په شرک کې تیر شوي دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی په دوی باندې وس عذاب دی او کچری زو د دین نه یری چې تاسو بیا د خپل مړی نه خخوي ما بد الله نه سوال کړو نو د مړو د عذاب د قبر د عذاب به تاسو ته درورولې وي نو مقصد دا دی چې د ډېر احادیث او ډېر آیاتونه دي نو عذاب شته دی ژوندون شته دی خو د قبر ژوندون چې دا ډېر لوی علم ولا په دې باندې پوهیږي په دې کې علم ډېر لوی بحث دی او زموږ سره ټیم مختصر دی نو عدالت کې نه کېږي خو دومره په ځان پوهه کوي چې الله او رسول ویلي چې شته دی نو بشته دی دا به کېږي ثم یحییکم بیا به تاسو را ژوندي کړی شئ نو دې ځای نه ژوندون نه مراد څه شی دی دا د قیامت ژوندون تی مراد دی ثم الیه ترجعون بیا ستاسو واپسې چې دا الله رب العالمین طرف ته دا نو یو ژوندون دی د الله مخې ته ولاړه ده د دې ژوندون حساب کتاب ورکول لی دویم الله ته مخامخ کېدل لی کوم رب چې ته پیدا کړی او تعالی دومره څه درکوي نو ده ته مخامختیا لازمي ده د مخامختیا نه څوک بچ کېږي نه نو چې نه بچ کېږي نو یریدل تی لازمي پکار دی دویمه خبره دا کوي چې ترجعون دلته د مجهول صیغه راوړل نو مورد د دې نه څه مقصد دی مطلب تی دا دی چې الله رب العالمین ته د چا مرضی نه ده چې ګنې دی به ورشین د سر به حساب کتاب کېږي نه که د چا خوښه یو کنی دی به الله ته خامخا مخامخ کېږي کنی ګناهګار خلک مونږ او تاسو ګناهګار خلک یو مونږ خو باړو الله ته مخامخ شوی نه وی نه ترجعون کې دا وی چې کدا چا خوخه ده او کنه د خوخه خو الله تبا مخامخ کیږي یعنی الله به پیش کوي د الله د ملاقات بده لازمی کوي نو د دې باوجود وای کفر تاسو څنګه کوي د دې خبرې نه خو یره په کار ده چې دوباره ژوندونه مشته او هغه رب ته مخامختیا مشته الله رب العالمین دې عمل کولو توفیق را نصیب کړي